مننه ډاکټر صاحب. پوښتنه مې همدغه ده، زه خپله ډاکټر صاحب محترم کله چې د سهار د خوا نه پاڅم تناسې مې په سر درد او د ماښام د خوا مې په سر درد او د شپې خوب مې هم نه وي. ښه، اول دا راته وایه چې څو کلن یې او وزن دې څومره دی، پرته د شکه چې ډنګر به اوسې؟ ډاکټر صاحب محترم وزن مې ډېر کم ده او ډنګر هم یم، فلحال یم دغه 13 کلن شاوخوا یم. ښه، مین خو به نه وي یا تشویش اندېښنې دا خبرې راځي 13 کلنۍ کې؟ څه نه څه تشویشات لرم خو مین نه یم ډاکټر. ښه، دغه تشویشونه څه دي راته ویلی شي؟ تشویشونه بس همدغسې په خوب کې څه نه څه تشویش لرم. په خوب کې څنګه څه ناڅه تشویش؟ په دې خو هېڅ پوه نه شوم. څنګه ډاکټر صاحب؟ په خوب کې څنګه تشویش؟ مثلا د څه شي په اړه تشویش کوي؟ د درس په اړه، د راتلونکي ژوند په اړه، دا چې واده به کله کوي؟ تشویش د څه شی دی؟ مشخص یې راته وایه، زه باید پوه شم. ډاکټر صاحب د راتلونکي ژوند په اړه مې تشویش زیات دی کله کله وخت. مثلا د راتلونکي په اړه مثلا داسې چې یعنی د شپې بس په خوب کې ویده یم، د ځان سره تشویش وهمه چې یعنی خدای پاک ولې نورو ته داسې دغه ورکړی ده او موږ ته یې نه دي راکړي، او بس دغسې یو تشویش د شپې د ځان سره لرم ډاکټر صاحب. ښه، سمه ده، صحیح شو. زه د ستونزه مې دې واخیسته، کوم څه چې درته وایم هماغه به عملي کړي. صحیح شو؟ صحیح ده، مننه، خیر ده. الله پامان، ښه وخت. زه ځکه د ځوانانو نه په دې برخه کې غواړم مفصلا پوښتنې وکړم. ما ډېری ځوانان شرمیږي او ډېری ځوانان شاید مناسبه ونه ګڼي او ډېری اورېدونکي هم شاید مناسبه ونه ګڼي. نو ځکه ځینې خبرې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ محرم او پټې پاتې کېږي. ډېری ځوانان چې دې ستونزو سره مخامخ وي، معمولا د دوی سره مخامخ خبرې کول پکار دي، او زه بیا هم وایم چې دوی کولی شي د ټولنیزو اړیکو له لارې یا هم د بلې هرې ممکنه لارې د پوهو او تکړه ډاکټرانو سره خبرې وکړي، تر څو دوی هم راحته وغږیږي او ډاکټران هم ورته راحته خپلې مشورې ورکړي. پاتې شو د سردردۍ، دا چې سهار او د ماښام په وخت کې او معمولا سړی بېشیمي، اول خوب نه ورځي، بیا چې خوب ورشي بیا په راحتۍ راجګېدی نه شي. دا ټولې نښې د تشویش، د فکري تشوش، د کمزواکۍ او د جنسي مصنوعي ارضا له امله دي. دلته څو ستونزې سره راټولېږي. یو نفر تشویش کوي، دا تشویش دی خفه کوي، د خوب تښتوي. کله چې خوب ورته وتښتو نو دا ځان په څه شي مصروفه کړي؟ په اتاق کې که چېرته تنهایي، معمولا مخه کوي هغه کارونو ته چې هغه جنسي مصنوعي ارضا ته دی تشویقوي. نو کله چې دی جنسي مصنوعي ارضا کوي دا کمزوره کېږي، چې کله سره کمزوره شو د سر درد ورته پیدا کېږي، کله چې کمزوره شو بېشیمي کېږي، کله چې کمزوره شو بې هدفه کېږي، کله چې کمزوره شو مایوسه کېږي. نو ټول کار پیل د څه شي نه شو؟ د تشویش نه. تشویش د خوب د ورکېدو لامل شو. خوب ورکېدل د دې لامل شو چې انسان په اتاق کې تنها دی، شیطان بازي ورکړي، معذور شي، او دغه معذوریت د دې لامل شو چې د وینه کمه شي، کمخونه شي، وچ شي، ډنګر شي، او دغه ډنګرتیا وچېدل د وینې کمښت د دې لامل شو چې د په سر باندې معمولا درد وسي. د حل لارې څه ده؟ د حل لارې دا ده چې هر ځوان چې د سر د درد سره، یعنی دا په ټوله کې یو سرکل ده، شاید یو حتمي نه ده چې یو انسان دی پکې معذور کېدل پکې حتمي کېدای شي. په دې حالت کې یو نفر داسې وي چې هېڅ معذوره نه شي، ولې تشویش دی خوب ته پرې نږدي، دی بېخوبه شي، بېخوبي د کمزورۍ سبب شي، اشتها یې له منځه لاړ شي. ولې په ټوله کې یو سرکل یا یو دوره یا یو مرحله ده چې په دې سیستم انسان ضعیفه کېږي. د حل لارې څه ده؟ حل لارې دا ده چې انسان ځان عادت کې په وخت ویده شي. که خوب ورځي که نه، 8 بجې چې شوې موبایل ځان نه لرې که، کمپیوټر ځان نه لرې که، بس لډو مډو د ایسته پرېږده، سترګې پټې که. که خوب درځي که نه درځي، یوه میاشت مکمل په 8 بجو جبري وده کېږه، سترګې پټوه. یوه میاشت وروسته ته عادت کېږي په 8 بجو خوب. نو خوب باید وخته وشي. د خوب نه وروسته دوهمه موضوع دا ده چې سهار وختي راویښېدل باید عادت شي. 6 بجو کې راویښ شه، ښه ښایسته یو ګیلاس اوبه دې وڅښه، اودس وکړه، لمونځ وکړه، ورسره ورزش حتمي دی. سهار وختي د راویښېدو سره سم باید تمرین شروع شي، باید ورزش شروع شي. د دې تر څنګ څو شیان ما وویلې. خوب باید په وخت شي، وخت ته راجګېدل باید عادت شي، تمرین باید وشي جبري، سهار وختي یو ګیلاس اوبه وشکل شي جبري،
او د دې شیانو ترڅنګ خوراک کې تغییرات راوستل شي. انسان قوي خوراک وخوري، لکه د امو جوس، لکه د کیلې جوس، نور میوه‌جات، ښایسته خوراک، تر څو د ده کمځواکي له منځه لاړه شي، دی بیرته وزن واخلي او چارشانه ځوان شي. د دې حالت نه وروسته بیا پاتې کېږي د تشویش او د اندېښنې خبره. کله چې انسان ورزش وکړي، اوبه وڅښي، ورسره ښه خوراک وکړي، د جنسي مصنوعي ارزا نه هم باید ځان وساتي. جنسي مصنوعي ارزا تاسو مایوسه کوي او مایوسي د دې لامل کېږي چې تشویش وکئ. نو کله چې دغه 4-5 شیان چې ما تاسو ته ویلې، دا اقدامات په خپل ژوند کې د 1 میاشتې دپاره ترسره کئ. 5 وخته لمونځ وکئ، سهار وختي اوبه وڅښئ، ورزش وکئ، جنسي مصنوعي ارزا پرېږدئ، ښه خوراک وکئ. د دې 5 شیانو د ترسره کېدو سره تشویش خپله ورکېږي او تاسو مجبوره کېږئ چې ځان ته یو کار پیدا کړئ، مجبوره کېږئ چې ځان ته یو کسب پیدا کړئ او مجبوره کېږئ چې د خپل ژوند نه راضي واوسئ. ولې یوه بله مسله هم غواړم یاده کړم، هغه دا چې کله چې تاسو ته دغه افسوس درځي چې ولې نور خلک مخته ځي او ولې زه وروسته پاتې یم، فلانکی پیسه داره شو، ولې زه غریب یم، یو شي ته پام وي چې ژوند یوازې آزموینه ده. یو نفر به میلیونر وي خو یو شی به نه لري، هغې د خاطره به ځورېږي. مثلا یو نفر میلیونر دی، مور نه لري، هغه وایي یاره دا ټول میلیون روپۍ دې نه وي خو چې مور مې وای، خو تا سره به د مورجانه وي، څنګ کې به دې ناسته وي او ته به وایي چې یاره میلیون روپۍ وي. نو هر انسان د کمۍ یو حس لري او انسان مکمل نه دی. الله تعالی هر چا نه ازموینه اخلي او د هر چا پوښتنې بیلې دي، د هر چا ازمایل بیل دي. نو د تشویش په برخه کې هم کولی شئ د یو روانشناس سره په دې اړه وغږېږئ، جلسې ونیسئ، په هفتو کې 1 ورځ 2 ورځې ورته ورشئ، هغه سره بحث وکئ تر 1 میاشتې پورې، تر څو دغه د تشویش موضوع هم د بیخ او د ریښې نه حل شي. نو نه یوازې ته بلکې ټول هغه ځوانان چې ورته ستونزو سره مخامخ دي، هیله ده دغه خبرې مې اورېدلي او دا یې ځان سره یاداشت کړي او په دې عمل کول پیل کړي، نو د دونه به بریالي بل ځوانان نه وي. دا زه واده کوم، دا ژمنه ده او دا ګارنټي هم درکوم.